سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو لوی اختر مو مبارک شه. اختریزه خپرونه ده راغلی پارک ته په پارک کې د خلکو نظرونه اخلي چې اختر ته څومره خوشاله دي او د تیرو کلونو په پرتله سکه اختر ښه دی که بد دی. لیدونکو یو څو ځوانان مې ترڅنګ دي د دوی نه پوښتنه کوو. وروره اختر دې مبارک شه او ستړی مه شه. ستا د مبارک شه کور د ودان وروره. ستا د مبارک شه. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې سرحد خاکسار د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستا نوم وروره؟ زما نوم ابراهیم دی او د مرکز اوسېدونکی یم. زما نوم ادریس او د کونړ ولایت اوسېدونکی. ښه سرحد جانه اختر څنګه دی؟ اختر ته څومره خوشحاله د نورو کلونو په پرتله سږکال اختر څنګه دی؟ والله وروره ښه ډېر خوشحاله راغلي د مرورې پارک ته او ډېر ملګري را سره هم راغلي دي. د تېر کال په پرتله باندې زموږ دغه د کونړ ولایت پارک چې ډېره ترقي هم کړې ده او پر مخ هم تللې دغه ټالونه دي د سیل ځایونه هم جوړ شوي دي. ښه خوشحاله وروره د تېر اخترونو په پرتله باندې سږکلنی اختر ښه دی زموږ دپاره او بالخصوص د ځوانانو دپاره. وروره چېرته اختر کې چکر ته تللی وئ که نه صرف همدا د جمعې ورځ خرانۍ ورځ ده او په همدې ځای هم تکیه وکړل او نور کوم ځای ته چکر نه ځئ که نه دې دوه ورځو کې هم چېرته چکر یې ووهلې؟ تلي وو ولې نه وتلي شګل ته تلي وو همدغه ستره زوی مې راغلی د ننګرهار څخه د چکر مکر ته تلي شګل ته تلي وو همداسې نور ځایونو ته وګرځېدو. نن هم اراده وکړم چې پارک ته لاړ شو یاران دوستان وینو په همدغې نیت باندې د کور راووتلو او همداسې پارک طرف ته راغلو. ښه مو وکړه هر کله راشئ. سرحد جانه که د اختر په مناسبت راته یو ټپه ووایې یا راته یو بیت ووایې څه شی درله درځي راته وایي؟ وروره بله ټپه خو زه د ځان سره نه لرم خو دا وښه مې راغلی دا به یو ښکلې ټپه به درته ووایي زما په هغه باندې خیر دی دا به درته ټپه وکړي. ښه بس ته به لږا طرف ته وړو زموږ به دې ورور سره ټپه وکړو. دا ورور به راته یو څو ټپې کوي د اختر په باره کې یو ټپه راته وکړه. یو بس وی په پسرلی خوشحاله نه یم توتان غټېږي د یار کور پناه کوي نه او خدای د تیل کویان وچ کې عربان خوار کړي چې لالی کور ته راځي نه. ډېره مننه ډېره مننه. لیدونکو یو څو ځوانان مې نور هم ترڅنګ دي د دوی سره د اختر مبارکي کوو. وروره ستړی مه شي او اختر دې مبارک شه. خوشحاله اوسې مننه کور ودان اباد اوسې. نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې ضیاءالحق دی او د مرورې اوسېدونکی یم. خیر اوسې مننه ودان صاحب نوم مې انتظار ساحل دی او د مرورې اوسېدونکی یم. ستا وروره؟ مننه ودان صاحب نوم مې سلطان صاحب دی د کونړ ولایت اوسېدونکی. کونړ ولایت کونړ کې به زما کومې ولسوالۍ اوسېدونکی یې ګوره؟ فکر کوم ټول دی مربوط ولسوالۍ است. ښه نو ضیاءالحق جانه څنګه اختر دی څنګه و چېرته به چکر لاړې که نه صرف اختر درېیمه ورځ ده او که نه صرف همدې کونړ کې دې تکیه وکړل او نه غواړې چې چېرته لرې کوم ولسوالیو ته لاړ شي یا کوم ولایت ته لاړ شي؟ فلحال خو لا مصروف یو د ځوانانو خدمت یو فلحال خپل فیلډ کې مصروف یو مسلک کې مصروف او د خلکو کوم خدمات چې دي د ځوانانو دغه د عکسونه او یو څه بل څه نو په هغه کې فلحال مصروف یو. د خیر سره چکر به هم د اختر د شپږمې نه وروسته انشاءالله اراده هم د خیر چې نورستان ته یا کامدیش کوم طرف ته د خیر سره انشاءالله چکر وو انشاءالله. نو د اختر په شپږم اختر ختم شي خلک د چکرو راستنېږي ته اختر په شپږمه چکر ته ځې عجیبه نه ده؟ عجیبه خو ځکه نه د خدمت دی ځوانانو ته د خدمت د خاطره ایسار یو. د تقریبا 9مې پورې شو د 9مې پورې شو ان تر 10مې شو چې ځوانان خوشحاله دا موږ ته انرژي راکوي موږ ته هر څه راکوي چې مقصد خوشحاله دي هر څه دي مقصد دا زموږ دپاره خوشحالي هم د چکر هم دی هر څه دي. ډېره مننه الله دې نور هم توفیق درکړي چې د ځوانانو د کونړیانو خدمت وکړي. بیا وروره که ته راته ووایې چې ستا اختر څنګه و ته هم به چکر تللی که نه ته هم د دې سره په همدغه کار کې مصروف یې؟ ودان صاحب تر اوسه هم د چکر پلان نه دی ترتیب کړی دا چې انتظار استاد لا په خپل کار کې ډېر زیات مصروف دی او خلکو ته خدمات عرضه کوي او د اختر کې ډېر زیات د مینوال لري چې ورشي او دوی ته خدمات عرضه کوي. مطلب ملګري نه مصروفه دی ته هم چېرته اوسه پورې چکر ته به نه تلې؟ دا بالکل نو په دې خاطر باندې چې انتظار دله مصروف دي نو داسې پلان لرو چې د یو څو ورځې بعد د چکر او ټور دپاره انشاءالله پلان جوړ کړو. زه الله دې وکړي چې اوزګار شي او چکر ته لاړ شي. د اختر په باره کې که راته کوم بیت ووایې کوم ټپه ووایې کوم څه درته یاد یې راته ووایه؟ ولا اوسه پورې خو کوم څه په یاد نه لرم خو یو ټپه به وویم چې اختر د ټولو مبارک شه اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینه. ډېره مننه.
خو یو څو ځوانان مې نورم ترڅنګ دي د دوی نه به پوښتنې کوو ستاسو د ټولو اختر مبارک شي او که ځان راته راوپېژنې او د کوم ځای بسم الله الرحمن الرحیم فاتح الله مامون یم یو تن کونړ ولایت اوسېدونکی یم. وروره ته بسم الله الرحمن الرحیم پیغام قاسمی ما د کونړ ولایت اوسېدونکی. فاتح الله څنګه اختر دې څنګه د نورو کلونو په پرتله سږ کال اختر څنګه ښه بد چېرته چکر ته لاړې که نه صرف په همدې ځای نه تکیه ده لرې چېرته دې چکر ته نیت نشته؟ شکر الحمدلله سږ کال اختر ډېر ښه پیل کړی تر دې دمه او چکر یې ښه والی دغه ته تللي دانګام ته تللي وو خو دی ځکه ته ډېر خطر راځو چې ډېر وطنوال او زمونږ د کونړیان وروڼه دلته راځي چکر دپاره دغې د خطره موږ هم راغلو چې تفریح وکړو دلته. ښه ښه پیغام جانه که ته راته ووایې چې نورو کلونو کې اختر ښه و که سږ کال اختر ښه و او ولې ښه و؟ اخترونه خو ټول ښه دي خو سږ کال اختر په دې ښه دی چې موږ پکې ډېرې چکرونه وواله ډېرو ځایونو ته پکې لاړو ډېرې نندارې مو وکړه. مطلب څه هیره نه وه؟ نه د هېڅ شي مې هیره نه وه. نو که د اختر په باره کې راته یو ټپه یا یو بیت یو څه شی که درته یاد یې راته ووایې نو دې کې ورته موږ څه ټپه موږ ته نه دی. لیدونکو عزت الله عزتمند چې تاسو به د غږ سره ماشنای وئ په پارک کې راغلی دی دلته ورسره میلاو شولو د عزت الله عزتمند سره به د اختر د مبارکۍ تر څنګ به راته یو ښه ترنم هم کوي. عزتمند صاحب اختر دې مبارک شه او ستړی مه شي. درس نه مخکې تاسو ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ښه مازدیګری هم پیل کړی وي. بل دا چې د غټ اختر مبارکي ټول افغانانو ته وایم چې د افغانستان د بهار په افغانستان کې وي ټولو ته د غټ اختر مبارکي وایم. ډېره مننه کوم. عزتمند صاحب اختر مو څنګه دی د نورو کلونو په پرتله مو سږ کال اختر څنګه دی خوشحاله وئ که خفه وئ پکې د اختر کې؟ شکر الحمدلله تر دې مهاله پورې خوشحاله یم ولې چې د دې بل ښه اختر نشته دی. بل دا چې دې پارک دا ځوانان چې نومه دا زړه مې نور هم خوشحاله وي چې دومره ځوانان په یو ځای راجمع شوي. او عزتمند صاحب اختر کې چکر ته تللی وئ که صرف په همدې نږدې ساحو مو تکیه وکړل او لرې چېرته کوم ولسوالو ته چکر ته لا نړئ؟ تر لومړۍ ورځ خو زه اسمار ته سره د ملګرو تللی وم خو دویمه ورځ هم بیا دې پارک ته راغلم خو درېیمه ورځ جمعې ورځ ده بیا مازدیګر کې یو ځل بیا ملګرو سره مازدیګر کې پارک ته راغلم. ښه ډېر ښه. عزتمند صاحب به راته یو ښه ترنم کوي او که د اختر په باره کې راته پکې ترنم وکړي نو ډېره به ښایي. زه بیتونه وایم انو شمبر بیتونه دي چې مرور شوی رانه یار اختر کې مرور شوی رانه یار اختر کې دا په پخلا کې د چا پلار اختر کې او چې د غربت په ګرد کې پټ ناست یم چې د غربت په ګرد کې پټ ناست یم نو زه به څه وکړم سینګار اختر کې. او پرون مې خویندو راته وویل لالا پرون مې خویندو راته وویل لالا نه مې جامې شته نه فیزار اختر کې او ټول خفه شوي را پخلا که بیته ټول خفه شوي را پخلا که بیته په هیچا مه کوه ګزار اختر کې. زه یرغل صاحب غزل دی دا ته زمزمه کوم ودان ټي وي یوټیوب چینل ته ټولو ته ډالۍ دی څوک چې زما غږ اوري. غزل داسې دی چې هو د جینۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي هو لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي هو لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي هغې ته ووایه چې لاړې نو قصه ختمه شوه هغې ته ووایه چې لاړې نو قصه ختمه شوه هغې ته ووایه چې هر ځای دې ګیلې نه کوي هو د جینۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي هو د جینۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي مور مې خبره نه ده مور مې د دادا ته لګیا مور مې خبره نه ده
مور می د دادا ته لګیا الخشوي جړه غانې وسلش بین کوي هو د جنې پلار دی راته لار کې پیرې نه کوي هو د جنې پلار دی راته لار کې پیرې نه کوي خوب کې مې هم داسې وانه اورېدلو نشم خوشحال خوب کې مې هم داسې وانه اورېدلو نشم خوشحال هو چې پښتانه نور سړي شوي دي جګړې نه کوي هو د جنې پلار دی راته لار کې پیرې نه کوي هو د جنې پلار دی راته لار کې پیرې نه کوي یرغل بدرنګ دی ښایسته دی یرغل ټکه ټکه هو یرغل بدرنګ دی ښایسته دی یرغل ټکه ټکه هو جنکۍ پوهه کوي په ما د تب سیرې نه کوي هو د جنې پلار دی راته لار کې پیرې نه کوي هو د جنې پلار دی راته لار کې پیرې نه کوي هو ماته چې نیغه او نیغه کېږي هو نیغه دی ورور ته او شچن دی راکوینه او زه چې دا مسته او مست کېږم یا ماته مې وروره د لوټ باران ویلې دینه یا زړه مې 50 وځایه مینده وسلوي خوا د شوې او لس بدرنګه ناستې دینه او زما یارې وته به ټینګ نشي یا زه دا ویا ګزن یو کمیس کوما ود جنې پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي هو لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي بس ستا د یوټیوب ټول مینوال ته ډالۍ دي ډیره مننه عزت نصیب ښه اختر ولري او ښه چکر ولري ډیره مننه لیدونکو یو څو ځوانان مې نورم ترڅنګ دي د دې سره د اختر مبارکي او بیا د اختر په باره کې ترې پوښتنې کوو اول خو دې تاسو ټولو ته لوی اختر مبارک شي وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی زما نوم امان الله سلارزی دی د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی او ستا وروره زما نوم ذاکر الله دی او څاګي اوسېدونکی امان الله وروره که راته ووایې چې سږ کال یې اختر د نولو کلونو په پرتله څنګه دی والا ډېر ښه اختر دی دغه دی د نورو کلونو په پرتله باندې دا اختر چې دی دا ډېر د خوښۍ اختر دی ډېر زیات خلک موږ ګورو چې راځي پارکونو ته میلې کوي چکرې کوي چکرو ته ځي نو ډېر ښه اختر دی د نورو کلونو په نسبت باندې ډېر ښه په دې دی چې جنګ جګړې پکې نشته دی دغه پکې نشته مرګ ژوبله پکې نشته دی ډېر ښه اختر تېرېږي دا په موږ باندې او روزانه که ته راته ووایې چې سږ کال اختر کې صرف همدلته هم چکر ووهو که نورو ولسوالو ته یا بل نورو ولایتونو ته چکر ته تللی وی یاره ولایتونو ته خو نه وتلي وو خپلو ولسوالو ته تللي وو د انکام ولسوالۍ ته تللي وو اسمار ولسوالۍ ته تللي وو ناړۍ ته تللي وو اوس دلته پارک کې ناست یو چکر یې هم ډېرې ووهلې چکر هم بس اخرنۍ ورځ ده د اختر نو بس نور به د سبا نه کارونو ته هم دخ کېږو اوله بس اخرنۍ ورځ ده بس خفه م یو نو چې لږ اوږد شوی وی د اختره لږ به نور هم رنګین شوی وی خو بس ورځ یې کمي
که د اختر په باره کې راته کومه ټپه یا بیت در سره وي یا راته وي نو یا که کومه ټوکه در سره وي نو ډېر به خوشحاله شم. والا نه راسه ټوکه شته نه راسه ټاپه شته دی یو شاید نه بس. نو که ستاسو په دې ټول محفل کې راته یو کس یو ټپه یا ټوکه وکړي نو ډېر به خوشحاله شم. د کور جنگونه می مازغه خوري د وطن جنگ می بیخي زړه خوري بلا راغلی پښتانه خوري هندوان د غواوي غوښې نه خوري موږ مسلمانان خپل دورونو او غوښې خورو نه. ډېر ښه تاسو د ټول نه ډېره مننه. د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو اختریزه خپرونه مو همدومره وه چې هیوادوال ډېر خوشحاله وو د اختر نه او بیا زه ویلو چې چکر ته تللي وو بعض ویلو چې نه یو تللي. نو انشاءالله کوشش کوو چې داسې لرو ساحو ته لاړ شو چې هلته بنشۍ ته یا غاښې ته همدغه ځایونو ته هم کوشش کوو چې لاړ شو د هغه ځای نه هم تاسو ته یوه خپرونه راواخلو چې هلته څومره سیالانیان تللي دي. نو داسې نورې ښایسته خپرونې زموږ سره په یوټیوب کې کتلی شئ. د خدای په امان.